نن تاسو ته د بولیویا هیواد د بشردوستانه ویزې په اړه مکمل معلومات تاسو سره شریکوم. نو اکثر خلک پوښتنې کوي چې دا د بولیویا هیواد ته موږ څه ډول راشو، د دې ویزه موږ څنګه واخلو. اول خو راځم دې ته چې د دې ویزه په دوه طریقو د دې ویزه اخیستل کیږي. نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې مکمل معلومات تاسو سره شریک کړم. انشاءالله په دغه ویډیو کې مکمل هغه لاره چې تاسو د هغه ویزه سره رقم واخلئ او بولیویا هیواد ته پرواز سره رقم وکړئ او هلته سره رقم راشئ، میدان نه سره رقم ووځئ. نو دا بعضې هغه پوښتنې دي چې اکثر زموږ دوستانو په ذهن کې دي. نو مکمل هغه لار هم تاسو ته ښیم چې انشاءالله دغه ویډیو کې چې د دې ویزه تاسو څه ډول اخیستلی شئ چې هم په میدان نه وځئ، هم په پرواز کې څه مشکل نه وي او هیڅ شي کې به مشکل نه وي. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لومړی خو راځم دې ته چې دا د بولیویا هیواد ویزه چې ده، لومړنۍ طریقه یې دا ده چې دا ای ویزه ده. نو ای ویزه دې ته دې خاطره ورکوي چې نو د دې هیواد سفارت چې دی لکه ډېر په د ګوتو په شمار هیوادونو کې د دې هیواد سفارتونه موجود لري. لکه ډېر هیوادونه دي چې هلته د دې هیواد سفارت نشته دی. نو ځکه د دې هیواد ویزه چې ده ای ویزه ده. نو دغه ای ویزې ته هر څوک اپلای کولی شي، لکه افغانان هم کولی شي چې اپلای ورته وکړي او دغه ویزه هغوی واخلي. بیا د ای ویزې مشکل دا ده چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط نه وروسته نو که هر څوک فرض مثال دغه ویزه خو ورکوي، ویزه تاسې اخیستلی شي، ویزه تاسې واخلئ او تاسې پرواز هم وکړئ چې هلته لاړئ میدان نه به باندې نه پرېږدي. همدې خاطره چې هلته نظام تغییر و تبدیل ده او په دې ځای کې لږ څه مشکلات دي. اوس راځم اصلي هدف ته چې دغه ویزه تاسې په کومه لاره باندې اخیستلی شئ. نو بله لاره دا ده چې اوس مهال بولیویا هیواد بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي. نو دغه بشردوستانه ویزې ته تاسې اپلای کولی شئ. نو دا بشردوستانه ویزې هغه چا دپاره دي کوم چا چې ژوند یې په خطر کې واوسي. فرض مثال یا پخوانی نظام سره کار کړی وي او یا حقوق بشر، مدني فعالان، چا قضا په بخش کې کار کړی وي، څوک مذهبي واوسي، چا او همدارنګه ژورنالستان. نو دغه خلک کولی شي چې نو دغه بشردوستانه ویزې ته اپلای وکړي او هلته یو فورم یې ده منظم ډول پروفیشنل ډول. نو هغه فورم یې ډکېږي. بیا هغې نه وروسته تاسې به منتظره کېږئ چې هغه اسناد هر څه هغوی هلته ګوري. بیا هغې نه وروسته تاسو سره چیک کوي، تاسو سره تماس نیسي. تاسې به ځئ سفارت ته، انټرویو به هم ورکوئ. نو بیا به ویزه ترلاسه کوئ او نه به په پرواز کې څه مشکل وي، نه به هلته میدان کې څه مشکل وي، ځکه چې هغوی تاسې کنفارم کوي. بولیویا هیواد منظم کنفارمیشن باندې هلته تاسې ځئ. نو چې هلته ورسېدلی بس دیټس اټ، هېڅ مشکل نشته، میدان نه به هم باندې وځئ. نو دا یې اسانه لاره ده. نو د دې په اړه ما ډېر زیات معلومات واخیست، ویبسایټونه مختلف ما وکتل. نو دا یې لاره ده. که څوک غواړي چې بولیویا هیواد ته لاړ شي نو کولی شي چې ځانونه راجستر کړي. نو که بیا هم څوک پوښتنه لري انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم.